بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. د عائشة رضي الله تعالى عنها نه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ. وچاته چې ورسیږي قیء استفراق او رعاف یا وینه د پوزنه پوزه ویني شي او وینه تر روانه شي او قلس یا اوبه. قلس هغه اوبو ته ویل کیږي چې د انسان د خولې نه راوځي په وخت د ایټ کې او مذیون یا مزی فلینصرف هغه د واوړي او فلیتوضأ او دست وکړي ثم لیبنه بیا د بنا وکړي علی صلاته په خپل مانځه باندې وهو فی ذلک لا یتکلم چې دی په دې کې خبرې نه کوي. دا حدیث مشتمل دی په بعضو مسائلو باندې. حدیث کې ضعف دی او ضعیف دی. دا حدیث خو موږ به خپل مقصودی مسالې ته راشو. زموږ موضوع د څه وه د اوداسه ماتونکي. اوداسه ماتونکي څو شیونه دي د موږ ذکر کړي اووه شیونه. نو په دې کې یو ذکر شوی دی قی. قی چې دی په احناف علماء ذکر کوي چې کله په ډکې خولې سره وي نو اودس پې ماتېږي او که په تشې خولې سره وي استفراق په دې باندې نه ماتېږي. لیکن په دې باندې څه دلیل نشته ځکه دا حدیث ضعیف دی وروسته باندې وو. او رعاف وینه رعاف اصل کې ویلی کېږي د پوزې وینې ته چې د پوزې نه وینه راشي هغې ته رعاف ویلی کېږي. او قلسون زیړې اوبه موږ ورته وایو څوک بل نوم ورته اخلي چې هغه ایټ که سړی وکړي لږ ترخې اوبه په خوله کې راشي نو هغې ته ویلی کېږي. وي چا چې په خوله کې د ترخې اوبه راغی یا د زیړې اوبه راغلې نو او دارنګه مذیون مزي هغه د اودس وکړي واده وړي لمونځ دې پرېږدي اودس دې وکړي بیا د راشي بنا دې وکړي. مزي خو مخکې تېر شوله چې مزي باندې اودس ماتېږي بل اتفاق ځکه چې مخرجه من السبیلین دي او هر چې قی دی په قی باندې اودس نه ماتېږي او هر چې قلس دی په دې باندې هم نه ماتېږي او هر چې رعاف دی وینه آیا په دې باندې اوس اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ نو احناف علما وایي چې په دې باندې اودس ماتېږي. استدلال د دې حدیث نه کوي لیکن دا حدیث چې دی دا ضعیف دی او په ضعف کې د دې سره بیا دا خبره هم ده چې مرسل حدیث دی او مرسل د قسم د چا نه وي د ضعیف نه وي. نو په دې حدیث باندې استدلال کول د دوی دپاره دا صحیح نه دي. بل یو حدیث احناف د هغې نه استدلال کوي چې نبی علیه السلام استفراق وکړلو او بیا یې څه وکړه اودس یې وکړلو. د هغې حدیث نه استدلال صحیح نه دی. دارنګه مسله اصلي دا ده چې وینه ناقض الوضو نه ده. وینه ناقض الوضو نه ده یعنې اودس ماتونکې نه ده. د دې څه وجې نه؟ د دې وجې نه په دې کې یو روایت ابو داود کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزوې نه راوګرځېدل نو بیا د شپې یو صحابي د مهاجرو نه او بل صحابي د انصارو نه ودای څوکیداران مقرر کړل چې تاسو څوکیداري کوئ. نو هغوی ولاړو په دې کې د یو کس ولاړو په لمانځه باندې کافر راغی او دغه صحابي په غیشو باندې ویشتلو. هغې لمونځ مات نه کړلو تر دې پورې چې لمونځ یې پوره کړلو. په همدغې لمانځه په حالت کې وینه ترې روانه ده. نو د دې حدیث نه معلومه شوله چې په وینه باندې اودس نه ماتي. او بعضې روایتو کې دا هم راځي چې دغه خبره بیا رسول الله ته ورسېدله. نو رسول الله ته هم د خبره رسېدله. که احناف په دې باندې اعتراض کوي چې دا خو د صحابي عمل دی او د صحابي عمل دی په همدغې غزوه کې یا په همدغې څوکیدارۍ په وخت کې رسول الله موجود دی که نه. نو رسول الله ته د خبره نه رسېږي چې ملګری زخمي شي په غیشو د ولګېږي. نو دا حدیث په دلیل دی. بل حدیث واوري. بل حدیث دا دی
چې نبی علیه السلام حجامت کړی دی، وینه د بدن نه ایستلې ده، د حجامت هم یو سنت عمل دی. نبی علیه السلام حجامت وکړلو او اودس یې ونه کړلو. دا حدیث هم به دلیل دی چې په وینه باندې اودس نه ماتېږي. دارنګه آثار هم پکې شته دي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د زخم نه وینه تلله او داسې ونه کړل، لمونځ یې وکړلو. د ابن عمر نه هم روایت شته. دارنګه د ابو هریره هم نشته دی چې هغوی یو ځل دانه ماته کله په مخ باندې وه، وینه دغه زوی ترې راووتله، په لمانځه باندې بېرته ودرېدلو. چا ورته وویل چې اودس دې مات شوی، نه ماتېږي په دې باندې. دا ټول آثار او دارنګه دا حدیث په دې باندې دلیل دی چې په وینه باندې اودس نه ماتېږي. د دې وجې نه حسن بصري رحمه الله فرمایي هغوی ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، وی همیشه و مسلمانان اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لمونځونه به کول په خپلو زخمونو کې، د زخم نه به وینه هم تلله، اکثره زخمونه دغه سي چې به وینه ترېنه ځي. اوس خو پټیګانې دي، پخوا خو دا شی نه ډېر نه و، نو صحابه به په خپلو زخمونو کې لمونځونه کول. دا ټول هغه دلایل دي چې په وینه باندې اودس نه ماتېږي. هغه مسله هم ثابته شوه چې کومه مخکې موږ بیان کړې وه چې وینه په بدن باندې د بدن نه راووتله، په جامو باندې ولګېدله، نو جامه نه ورسه پلیتېږي. لکه دغه صحابي ګوره په غشو لګېدلی دی، په لمانځه ولاړ دی، لمونځ یې نه دی مات کړی، همدغه وینه د ده په بدن باندې هم لاړله او دارنګه د جامې ورسره ککړې شولې، خو لیکن لمونځ یې نه دی مات کړی. نو معلومه شوله چې په دې باندې جامه نه پلیتېږي. دا مسله ثابته شوله. نو د احنافو قول چې دا ضعیفه دی د حدیثو په رڼا کې، او په حدیث کې په دې باندې دلیل نشته دی چې په وینه د اودس مات شي. بیا دوی دا خبره کوي که مثلا د زخم نه وینه راووتله او بیا په ځای باندې ولاړه وه، نو اودس یې نه ماتېږي، او که د ځای نه حرکت وکړو پاک ځای ته ولاړه. داسې تقدیرات دي د فقهاو دي، لکه مخکې بار موږ د خبره وکړه چې احناف علما په دغه کې ډېره لویه اشتباه کوي چې د تقدیرات او د ځان نه اندازې لګولې دي په هر شي کې. نو په دې کې هم دا تعیین او دا مقدار او دغه تعیین او دغه مقدار چې دوی ذکر کړی هېڅ دلیل ورباندې نشته چې په ځای ولاړی اودس نه ماتېږي، ځای نه حرکت وکړو پاک ځای ته لاړه اودس ماتېږي. دا چا ویلي دي؟ بل حدیث راوړي وعن جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه ان رجلا سأل النبي صلی الله علیه وسلم، یو سړي پوښتنه وکړه اتودع من لحوم الغنم، آیا اودس وکړم د غوښو د خوړلو د ګډې بیزو نه؟ قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان شئت که ستا خوښه وي نو اودس وکړه، که دې خوښه نه وي مه یې کوه. قال بیا یې فرمایل اتودع، ایا زه اودس وکړم من لحوم الابل، د غوښو د وښانو نه، یعنې د غوښو د خوړلو د وښانو نه، چې د وښو غوښه وخورم نو په هغې باندې اودس ماتېږي. نو قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نعم، او اودس وکړه. څه وکړه؟ اودس وکړه. اوس په دې باندې اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ په دې کې ائمه ثلاثه، امام ابو حنیفه رحم الله، امام مالک، امام شافعي، دوی وایي چې اودس نه پې ماتېږي. په چا باندې؟ د اوښ د غوښې خوړلو نه وروسته به سړی اودس نه کوي. لیکن امام شافعي رحم الله فرمایي که ما ته به دې کې صحیح حدیث راورسېږي نو زه په دې باندې قول کوم. دې نه یوه ښکلې فایده دا معلومیږي چې دغه ائمهو ته کله کله په بعضو مسایلو کې حدیث نه وي رسېدلی، یا حدیث رسېدلی وي لیکن دوی ته ضعیف کاره شوی وي، دوی قول ورباندې نه وي کړی. نو دغه ائمه چې دي امامان دا معذوره دي، نو دوی باندې به موږ بدین نه وایو چې مثلا دوی ولې دا خبره کړې ده. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو کتاب لیکلی دی رفع الملام عن ائمة الاعلام، دا یوه رساله د ما سره شتم ده. نو په هغې کې 10 اعذار ذکر کړي دي چې دغه امامان مجتهدین معذوره دي. کله چې یو مسله یې کړې وي د قرآن او د حدیث خلاف، نو په دې باندې به بدین نشي ویل کېدلی. نو د دغې نه معلومه شوله امام شافعي فرمایي چې که ما ته په دې کې صحیح حدیث راورسېږي نو زه به په دې باندې قول وکړم. نو ګویا چې دته حدیث نه دی رسېدلی او حدیث پکې شته صحیح، نو چې شته دي د دې وجې نه د مذهب یو عالم د امام نووي رحمه الله هغه وایي چې په دې کې صحیح روایت شته دي او موږ دې ته ترجیح ورکوو. چاته؟ یعنې د اوښ د خوړلو
د وخ په غوښه په خوړلو باندې او د سماتيږي. امام بخاری رحم الله، شیخ الاسلام ابن تیمیه، محدثین دارنګ په د معاصر علماو کې شیخ عثیمین البانی او دارنګ ابن باز رحم الله ټول د قائل دي دا د محدثینو قول دی او دا حدیث هم به صحیح حدیث دلیل دی چې څوک د وخه وخوري نو هغه به ورسته څه کوي او داس به کوي. دا ګوره یو مستقل څه شونه ناقض الوضو مستقل. بیا به دې کې څه وجه ده، حکمت به کې څه ده چې د وخت د خوړلو د غوښې نه او داس کېږي. علما فرمایي په دې کې وجه دا ده چې دا وخت چې د جنس د چا نه ده، د شیاطینو نه ده. د جنس د چا نه ده، د شیاطینو نه ده. او کله چې پهغې کې قوه شیطانی پکې موجوده ده او کله چې یو انسان غوښه دی وخوري نو پهغې کې یو حالت شیطانی پیدا کیږي او دغه حالت شیطانی په چا باندې ختمیږي؟ دا په اوداسه باندې. او دا ښکلې وجه ده. د دې لپاره وجه دا ده، هغه زه بیانوم. په دې کې څه ده؟ یو شیطانی قوه ده او انسان چې کله د دې غوښه وخوري په انسان کې څه راځي؟ په هغې کې حالت شیطانی راځي. نو هغه نه ختمیږي مګر په چا سره؟ په اوبو سره، په اوداسه سره. او دا خبره هم یاد لرئ چې هر قسم خوراک چې سړی وکړي نو د همغه قسم خوراک اثر په د انسان باندې کیږي. دا مې ناشنا خبره ده. لکه شریعت ویلي چې تاسو د درندګانو غوښې مه خورئ، زمری حرام کړی دی، لیوه حرام دی، دارنګه شغال حرام دی، او دارنګه پړنګ حرام دی، سپای حرام دی، لیوه حرام دی. وجه دا ده چې دا شیونه چې دي دا نور حیوانات ماتوي، په دې کې تعدي یعنی ظلم دی. په بل چا باندې هغه کوي تعدي او ظلم کوي، زیاتی کوي. نو کله چې انسان د خوراک وکړي نو په دې کې هم دغه صفات راځي. د دې وجه نه شریعت ویلي چې تاسو د شان مه خورئ. نو د خوراک اثر په چا باندې وي؟ په هغه سړي باندې وي چا چې یو شی خوړلی وي. د دې لپاره بیا یو ځل ما یوه خبره منده کړله د دې خبرې د دلیل لپاره. ابن خلدون یو عالم دی، هغې په خپل کتاب کې مقدمه کې د خبره لیکلې ده. هغه ویلي دي چې د هر خوراک په انسان باندې څه وي اثر وي. بیا دا خبره لیکلې ده چې د عرب چې پخوا به دې شی خوړله، یعنې اوس هم هغه عرب شاید ډېر خوري خو لیکن اوس دغه چرګان مرګان ډېر خوري، پخوا به دا شیانه ډېر نه خوړل نه وو که نه. نو عرب چې دی هغوی د وښ غوښه ډېره استعمالوي عرب. او په وښ کې صفت شی ده، په وښ کې صفت دی د غیرت. او دا عرب چې ډېر غیرتي خلک وو. دارنګه په وښ کې صفت دی هغه هم د کینې د بدلې اخیستلو. په د عربو کې هم دغه حالت وو او دغه صفتونه پکې وو. او بیا دا خبره لیکلې ده چې د ترکو خلک چې دوی به آسان خوړله او د آسان صفت چې ده هغه شوخي ده او مستی ده. نو په دې خلکو کې مستی او شوخي ډېره ده. دارنګه بیا د نور چې دي نور خلک د نور حیواناتو غوښې خوري. نو په دې کې ما یو وخت کې سوچ او فکر کولو دا اوس چې موږ او تاسو ډېرې غوښې د چا خورو؟ د چرګانو خورو. او کومه چرګانو خورو؟ د پارمي چرګانو. او د پارمي چرګانو څه صفت دی؟ صفت دا د هغه دی لکه بغیرته شی دی، هسې کوغ کوغ خیږي، نور خپل ځان هم نشي بچ کولی. اوس د مسلمانان د غوښې ډېرې خوري، همدغسې حالت پکې جوړ شوی دی. اوس ته وګوره په هر ځای کې کافر مسلمانان راګیر کړي، وهي د سر هېڅ ځان ته حرکت نه ورکوي، هسې کوغ کوغ خیږي لکه چرګانو په شانت، لیکن راپورته کېدلی نه شي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې یو سبب دا ده چې دا خوراکونو په دې باندې اثر وکړلو. بل سبب خو دا هم کېدلی شي چې مثلا ایمانونه ضعیفه دي، ایمانونه نشته. خو یو سبب پکې دا هم کېدلی شي چې دغه خوراکونه د چرګانو اوس په عربو کې هم ډېر دي، دلته په افغانستان کې هم ډېر دي، په ایران کې هم ډېر دي. ظلمونه پې باندې کېږي لیکن خپل ځان د ظلم نشي بچ کولی، مقابله نشي کولی، راپورته کېږي نه، حرکت نه کوي. او دې ته به زموږ استاد د چرګانو ته به تبلیغي چرګان ویله، تبلیغي چرګان. او واقعا هم دغسې تبلیغان زموږ د استاد کیسه کوله، په لاهور ته تللي وو تبلیغان، بیا د خلک پې راپورته شي په هغه باندې ویشتل په کاڼو په خښتو باندې. نو دوی ورته ویلو چې امیر ورته ویلو چې درېیمه کلمې ذکر کوئ، سر نه کته ونیسئ.
نو کله کله دغه سی وي ښه د تبلیغي چرګان دي ناس به هر حال خبره د دې وه چې د هر خوراک اثر په هغه انسان باندې کېدلی شي نو د دې وجې نه په دې کې صفت د چا دی صفت د شیطانی صفت قوای شیطانی پکې ده نو هغه په انسان کې یو شیطانی حالت پیدا کیوي او هغه نه ختمېږي مبرک په چا سره په اودس سره د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث د حدیث مختصر دی د حدیث کې وروسته داسې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه شوله چې آیا موږ په پنډغالي موږ شپول ورته وایي څوک شپول ورته څوک پنډغالی ورته وایي پښتو کې په کوم ځای کې چې حیوانات ولاړ وي پرسي کې به څه ورته وایي چوپړ دغه تاسو خري خلک یا دومره نه پېژنئ که نه نو هغې ته پنډغالی وایي نو رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوله چې آیا موږ په پنډغالي یا په شپاله کې موږ غوجل هم ورته وي غوجل کې د میږو د بیزو لمونځ کولی شو رسول الله فرمایل او کولی شي کوئ یې تاسو بیا یې پوښتنه ترېنه وکړه طبیله نو بیا یې پوښتنه ترې وکړه چې د اوښانو په پنډغالي کې لمونځ وکړو رسول الله ویل نه وجه څه ده وجه په هغې حدیث کې دا معلومیږي چې په دې کې شیطانی حرکات دي په دې اوښ کې په لمانځه کې به حمله در باندې وکړي لمونځ به دې در باندې خراب کړي نو دا حدیث هم په دې باندې دلیل ده چې په دې کې حرکات شیطانی دي او قوای شیطانی پکې موجوده ده نو د دې وجې نه شریعت ویلي چې تاسو د اوښ غوښه وخوړه نو اودس به کوئ دا ښه استدلال دی او دا علماو ذکر کړی دی نو د اوښ د غوښې خوړلو وروسته باید سړی څه وکړي اودس وکړي په دې باندې اودس ماتېږي د دې نه وروسته بیا بله مسله هغه د هغه راوړي د غسل د مړي او د هغې نه وروسته اودس کول یا مثلا غسل کول دا به انشاءالله سباني درس کې وایو وبالله تعالی التوفیق